هغه د ذکر کو دا ډېر اهمه ده. یو سړی دی هغه بدن په صحیح څه باندې پټۍ لګېدلې، لکه په دې لاس باندې پټۍ لګېدلې، نن سبا په جیپس لګوي، مات شوی یا کرک شوی، نو دی به څه کوي؟ د ده طریقه دا ده د اودس سرنام چې کوم اندامونو ته اوبه دی رسولی شي اوبه به رسوي، یعنې نور اندامونه خو دی به اوبه وینځلی شي که نه، دا جبیره چې د پټۍ دې ځیله چې کله راورسي نو په دې ځای باندې به مسح وکړي، د پټۍ دې ځیله چې راورسي نو څه به وکړي؟ په دې باندې به مسح وکړي له پاسه. خو دا د جمهور اهل علم قول دی، اگر که بعض د دې خلاف دي، خو دې باره کې روایت شته، اگر که سند کمزوری دی نو دغه طریقه دا جایز ده انشاءالله. نو څه طریقه شوه؟ ما دې شوي مسح به کوي، ښه پوره اودس به وکړي او دغه ځیله به څه چې وکړي؟ مسح به وکړي.